پولیس تھانه ډومل کې د ډي آی جی بنو عبدالله خان په مشرۍ کې یوه کلي کچهري یعنی آزاده کچهرۍ شوې ده چې پکې د ضلعي پولیس افیسر یاسر افریدي او د پولیس نور افسرانو نه پرته د تحصیل ډومل د ټولو سیمو نه راغلو مشرانو او شکایت کوونکو په زیات شمیر سره برخه اخیستې ده. ډي آی جی بنو عبدالله خان د شکایتونو او ستونزو اورولو نه وروستو خلکو ته باور ورکړو چې پولیس د هر ډول سیاسي مداخلت او دباو نه آزاد دی چې نه به یوازې د مجرمانو او مشراتي برایانو کې ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه اخلي بلکې د افسر نه رانیولي د سپاهي پورې څوک هم چې د عوامو سره هر مناسبه رویه خپله کړي نو د هغوی خلاف به سخته کاروایي کولی شي. ډي آی جی بنو د خپلو خبرو په مهال د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سود جوارۍ او هوایي ډزو کولو او نشایي توکیو د خرڅولو او په ټولنه کې د نورو بدو کارونو متعلق د پولیس سره په وخت باندې رابطه کوي چې دغه ډول په ټولنه کې د بدو کارونو مخه ونیولی شي. په دې موقع دغه کچهرۍ یا دستورې ته راغلیو ګډونوالو کې د رابطې کولو دپاره سرکاري موبایل نمبرې هم تقسیم کړې شوې په کومو به چې د اس ام اس د لارې د پولیس خلاف هم شکایت کولی شي. ډي آی جی بنو عبدالله خان دا هم وویل چې د لینک روډ په مقام باندې به یوه نوې تاڼه او 2 څوکۍ هم جوړولی شي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.